سلامونه مینه او خلوص درنو دوستانو په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ د صحت جامې مو په تن وي یو ځل بیا له یوې نوې ویډیو سره ستاسو درانه چوپړه ته حاضر شوي یو په دې ویډیو کې تاسو ته ښایو چې څنګه وکولی شو بغیر د ډاونلوډر څخه د فیسبوک ویډیو ډاونلوډ کړو یعنې موږ سره موبایل کې کوم ډاونلوډر موجود نه وي او موږ غواړو چې یوه ویډیو ډاونلوډ کړو نو اسانه طریقه یې درته نن ښایمه نو دوستانو د ټولو نه مخکې تاسو څخه یو خواهش کوم چې په یوټیوب کې زموږ د یوټیوب چینل یعنې اسانه زده کړه سبسکرایب کړئ او د ګنټې نښان هم ووهئ د اسانه زده کړه لاندې دا سور رنګ سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ له لږ انتظار پس د بیل آیکن راځي په هغه هم کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو د نورو مخکې تاسو ته وروځي په دې چینل کې موږ رقم ویډیوګانې اپلوډ کړي نو بې له ځنډه ځو د ویډیو په پیل شروع کوو نو راځو چې څنګه وکولی شو د فیسبوک څخه یو ویډیو ډاونلوډ کړو نو دوستانو زه راځم دغه ویډیو ډاونلوډ کوم نو لومړی دا پاس درې ټکي درته ښکاري په دغې کلیک کوو دلته کلیک کوو لاندې راځو کاپي لینک باندې کلیک کوو کله مو چې کاپي لینک وکړو نو را به شو یو براوزر به خلاص کړو زه کوم براوزر خلاصوم کله مو چې خلاص کړو نو دلته به دا لینک پیسټ کړئ کله مو چې پیسټ کړو نو اوکې به یې کړئ نو دوستانو ویډیو دلته راغله نو اوس ویډیو لږه پلی کوم بیرته سټاپ کوم ډاونلوډ نښه راغله په دې اوس کلیک کوم نو ډاونلوډینګ روان شو دوستانو دا دی اوس ډاونلوډ کیږي دا هم ډاونلوډ شو نو اوس یې اوپن کوو دا دوستانو اسانه طریقه چې بغیر د ډاونلوډر څخه موږ څنګه کولی شو چې ویډیو ډاونلوډ کړو دا د ګیلري ته هم راغلی ده تاسو وایئ چې ګیلري ته به نه راځي دا هم په ګیلري کې موجوده ده نو دوستانو د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ تر راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان